چا تپوس کړی ده چې پین شرټ کې استعمال څنګه ده. دا بعضې خلک وي که نه، نو د سړي دپاره داسې لباس چې بلکل بدن ته نه ښکاري ښه نه ده وله، استعمال جایز ده او مونځ پکې هم کېږي. او بعضې خلک وي هغه ورسره ټایي اچوي، ټایي دا د غاړه کې ورسره یو دغه راځوړنده کړې وي پټه غوندې. نو کو دا خو د عیسایانو شعار ده او د هغې عقیده ده معاذ الله چې جناب حضرت عیسی علیه السلام مبارک پانسی شوی ده معاذ الله. نو کو د چا دا عقیده وي نو دا خو حرامه ده، ځکه د عیسایانو دا عقیده ده. او که نه عقیده دا نه وي نو بیا هم ګورئ زمونږ شریعت کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم، چا چې دنیا کې چا سره مشابهت اختیار کو نو آخرت کې به هغوی سره پاسي. نو دا د عیسایانو شعار ده او د هغوی عقیده دا ده معاذ الله چې جناب حضرت عیسی علیه السلام مبارک وی مونږ په صلح کړی ده. او خدای زمونږ عقیده څه ده؟ زمونږ د مسلمانانو د اهل سنت والجماعت د عقیده ده چې جناب حضرت عیسی علیه السلام مبارک ژوندی د اسمانونو کې ده او قرب قیامت پر راځي او په امت ته نبی کریم جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک کې به واده کوي او اولاد به کیږي. نو لہذا کو د چا دا عقیده وي نو ما درته وي دا خو د حرام عقیده، دا خو ناروا او دا حرامه ده دا خبره. او که عقیده دې نه وي وسې استعمالوي نو بیا هم ښه طریقه نه ده، ځکه دا د عیسایانو سره مشابهت ده. عیسایان دا اچوي که نه او عقیده یې څه ده؟ دا د پانسۍ شکل یې جوړ کړی ده. اگر چې مسلمانانو ته ګورئ پکار دي چې دا نه استعمالوي. هلکه کوټایي واچوي څه چل ده، څه چل ده؟ دې وجې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې تاسو کې به داسې خلک وي چې هغوی به د مخکینو هغه متابعت کوي، تابعداري به کوي، حتی کې کو چېرته هغوی یو سوړې ته ننوځي نو تاسو به هم وایي چې مونږ هم دې سوړې ته ننوځو. د یهودو نصواراو اوس لباسونه خلک داسې جوړوي لکه د یهودو نصواراو. خوراک داسې کوي، کله کله واده پروګرام وي په ولاړه خوراک کوي. لکه دا خو د ځناورو خوراک ده، د انسانانو خوراک خو نه ده. دا خو یهود او نصوارا کوي، دا خو اغیار کوي. زما او ستا خو مبارک دین ده، شریعت مبارک مو د دین اسلام. ما او تا ته خو ښایسته طریقه ښودلې ده چې راشه او ښایسته طریقې سره کښېنه او روټۍ خوره. او چې ته په ولاړه لګې وې، په ولاړه خو موږ څاروو ته خوراکونه اچوو که نه، غواګانو میخو ته او اسونو ته او خرو ته دې ټوله ته مونږ خوراک په دې باندې اچوو چې هغوی ورته ولاړ وي. نو زه ته خو انسانان یو الحمدلله او بیا مسلمانان یو او په مسلمانانو کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک امتیان یو. او ما او تا ته د خپل مهربان پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارکه طریقه په خوراک کې راغلی ده. نو لہذا هغه طریقه مبارکه اختیارول پکار دي. د یهودو او نصواراو د هغوی د طریقې نه ګورئ اعراض پکار ده. اللهم ربنا آتنا